ننګرهار کې د حکومت په ملاتړ غونډه د زرګونه کسانو دا غونډه چې د ولایتي شورا د رئیس احمد علي حضرت په مشرۍ جوړه شوې وه په کې د موقت او انتقالي حکومت جوړېدو سره د مخالفت ترڅنګ له وسلوالو طالبانو غوښتنه وشوه چې لومړی د افغان حکومت سره سوله وکړي او تر دې وروسته د انتخاباتو له لارې واک ترلاسه کړي. 50% غونډه غواړي 70% غواړي حکومت حاضر دی چې دیو ته په حکومت کې ځای ورکړي را دي شي وزیران دي شي هر چې غواړي حکومت دې ته آماده دی چې دیو ته یو ځای ورکړي په حکومت کې. اما که چېرته بیا وایي چې نه فعلي رئیس جمهور او فعلي کابینه دې نه مکمل واک دې موږ ته راکړي مکمل واک هغه صورت کې در کومه چې ما غوندې صندوق کېږدي او د ولس رایې ولري که نه والله که دې ومنمه. منګه په یو قیمت په موقته اداره نه غواړو منګه د جمهوریت نه دفاع کوو منګه خپل موجوده نظام نه دفاع کوو او موږ خپل د ولس او د وطن او د خلکو تر څنګ ولاړ. ویناوالو د موقت حکومت غوښتنه د بهرنیو هیوادونو کار وباله چې وایي غواړي خپلې ګټې پکې خوندي کړي. دوی د سولې له مرکچي پلاوي غوښتنه کوي چې د سولې په مذاکراتو کې د ډلو او هیوادونو پر ځای د افغان ولس ګټې په پام کې ونیسي. دا زموږ او ستاسو د هر افغان ارزو ده چې کله به سوله راځي ځکه 40 کاله کېږي چې افغانستان کې جنګ دی او زموږ او ستاسو د ټولو ارمان دی چې سوله راشي. اما موږ هغه سوله غواړو چې د افغانانو خیري پکې نه د سیمې هیوادونو پکې ګټئ. قومي مخورو هم په طالبانو غږ وکړ چې له جګړې د لاس واخلي او د سیاسي لارې دی واک ترلاسه کړي. د دولت سره د انتخاباتو کې او د انتخاباتو د لارې هر رقم چوکۍ چې ګټي رد شي. صلح طلبدار یو په صلح کې اول ناول بیا زه ورته وایم چې زما خپله دوه زامن کې شهیدان شوي دي کې مړه شوي دي خو که نن ما له هغه طالب راته راوځي چې ستا زامن ما وژلي دي نو زه به ورته وایم چې ته زما زوی واورېده او ما تاسو ته بشخش کړی دی. ننګرهار کې دا لویه ولسي غونډه وروسته له هغې ترسره شوه چې له دوحې وروسته په مسکو کې د دواړو خواو افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د افغان سولې په تړاو مذاکرات ترسره شول او یا هم معلومه پایله نه لري خو د خلکو هیله مندي سولې ته زیاتې کړي دي. سباون ساحل، روحي نیوز، جلال آباد.